سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسېږئ او د روژې مبارکې ورځې مو په خیر تېرېږي. نو نن په دې ویډیو کې په یوه موضوع درسره خبرې کوم. په واتساپ کې یو نوی فیچر زه یو نوې طریقه درته ښیم چې د کاروبارانو خلکو لپاره به دا ډېره هوسايي او ډېره ارامي رامنځته کړي. یعنې په دې طریقې په کارولو سره هغه خلک چې هغه کاروباریان یي، که هغه دوکانداران یي، که هغه دفترونو والا یي، که هغه یو بل پروډکټ لري خرڅوي، که هغه هم یو شی رانیسي د یو چا څخه، نو د دې تنظیم یا د دې ترتیب په کولو سره دی کولای سي ډېره هوسايي لاسته راوړي او ډېر ښه توګه هغه خپل کار مخته یوسي. هغه څه شي دی؟ هغه برودکاسټ درته ښیم. برودکاسټ دې ته ویل کېږي دوستانو، کله چې د یوه نفر له طرفه د یوه ډیوایس له طرفه و ډېرو ډیوایسو ته و ډېرو نفرو ته په یو ځلې باندې خبر رسیږي. لکه یو مثال یې راډیو دی. په راډیو کې هلته خلک چې دی هغه غږېږي، دا برودکاسټ دی. ډېرو خلکو ته یعنې په ټوله نړۍ کې په کوم ځای کې چې د هغوی څپې کار کوي، په هغو کې بیا هغه کولی سي هغه خلک اورېدنه ورسره وکړي. نو دا رقم یو ترتیب دی. کله چې تاسې واتساپ را خلاص کوئ، پخوا به موږ تاسې ګروپ جوړوو. په واتساپ کې به مو ګروپ جوړ کړي. دلته بیا به هغه ګروپ کې به موږ تاسې شان پورته کول. لکه په مثال د خبرې زه دا یو خپل ګروپ لرم، په دې کې زه دا شان پورته کوم، دا دې تاسې وینئ، لیدلی سئ. په دې کې تقریبا تر 1000 پورې نفر ځایېږي، خو ډېر خلک په ګروپ کې شان نه ګوري. مطلب هلته ډېر شیان پورته کېږي، هغه خلکو خاص فکر نه ورته راځي. نو تر دې دپاره چې کاروباریان خلک یي، هغه باید له دې وروسته برودکاسټ وکاروي. برودکاسټ مې درته معرفي کوي چې څنګه شی دی، څه کار کوي. خو اوس به یې طریقه درته وښیم. دلته به تاسې په دې نیو برودکاسټ باندې کلیک وکړئ. دلته به اوس نفران ورته انتخاب کړئ. لکه تاسې چې خو ګروپ ته ور اچولي، زه به یو خپل بل سیم کارت ورته انتخاب کړمه چې تر څو موږ تاسې یې ښه وګورو. زه به د یو خپل سیم کارت ورته انتخاب کړم، یو به بل کس ورته انتخاب کړم لکه دغه یو، او یو به دغه بل نفر ورته انتخاب کړم لکه دا یو. په دې باندې کلیک کوم. نو هر څونه ډېر نفران تاسې کولی سئ چې هغه ورته انتخاب کړئ. دا رقم دا ده. په ایډیټ ته دلته پکښې کولی سئ بېرته که د یو څوک ځینې ایستی، او همدارنګه ته کولی سئ یو دغه پر وکړې، یو څوک اډ کړې. دلته کولی سئ د دې نوم چینج کړې. لکه اوس مثال د خبرې زه دلته لیکمه چې پرایسز، نرخونه. صحیح دی؟ کله چې دا موږ جوړ کړ، له دې څخه وروسته یوه مهمه خبره دا سته چې دا اوس زموږ دپاره په واتساپ کې پاته سو. دا څه کار سرته رسوي؟ کله چې ته راځې د خپل پروډکټ دلته اچې، دلته یې اپلوډ کوې، هغو ټولو کسانو ته چې له هغو سره ستا نمبر ثبت وي په یو نامه باندې، هغه که په هر نوم باندې ورسره رجسټر یي، چې په یو نامه باندې ورسره رجسټر یي، یعنې ورسره ثبت یي، په شخصي کې هغه کس ته ستا لخوا د هغه شي میسج ورځي. لکه په مثال د خبرې زه دا یوه ګولیانې دي دلته لیکم چې زه دا خرڅوم. په مثال د خبرې په 2 افغانۍ باندې زه په دې باندې کلیک کوم، په سنډ باندې کلیک کوم. اوس دا سنډ کېږي، تاسې به یې ووینئ دا سنډ سو. خو ما ته په شخصي کې به پر بل سیم کارت باندې هغه چې کوم موږ ګډ کړی وو، پر هغه به په شخصي کې میسج راغلی لکه دا ده، تاسې لیدلی سئ. ځکه چې دا زما سره دا نمبر ثبت دی، دا زما بې سیم نمبر دی، خو دا زما سلام نمبر دی. دا دی ګوره، اوس ما ته وایي چې د ده له طرفه تا ته یو میسج راغی په 2 افغانۍ باندې. هر هغه څوک چې تاسې په دې برودکاسټ ګروپ کې تاسې اډ کړی یي، هر شی چې تاسې دلته اپلوډ کوئ، بې له دې چې تاسې هر یوه ته میسج ولګېږي، تاسې ټولو مشتریانو ته دا ستاسې دغه پروډکټ چې دی، دا نوی تولید چې دی، دا ټولو ته په یو ځلې باندې رسېږي. دا یو نرخ چې تاسې اپلوډ کوئ دلته، دا په یو ځلې و ټولو ته په شخصي توګه رسېږي، داسې نه چې په ګروپ کې رسېږي. یعنې هر کس ته لکه تاسې چې اوس ولیدل، ما ته دلته یو بل میسج راغی، دغه ده ګوره، یو شخصي کې مې یو میسج راغی، هېڅ بل هېڅ شی هم ورسره شته نه. دا رقم ټولو ته یو میسج رسېږي. لکه زه اوس دلته په دې واتساپ کې زه تاسې ته ښیم، خو تاسې په هغه حالت کې هم دا کارولی سئ. که چیرې تاسې د یو بل چا مشتری یاست، یو بل څه رانیسئ، په مثال د خبرې زه غواړم چې موټر رانیسم، نو دلته زما سره هغه خلک، زه یو شوروم والا یم، غواړم موټر رانیسم، نو هغه بهرني شورومانو والا چې دي، هغه دلته مکمله په ګروپ کې اډوم. هغه څخه وروسته دلته پوسټ کوم چې زه غواړم په مثال د خبرې لوکسل موټر رانیسم، چې دا رقم دا خصوصیات ولري، نرخ یې راکړئ. دلته اپلوډ کوم،
هر کس ماته په خپله په شخصي کې بیرته د هغه جواب راکوي، د هغه نرخ راته راستوي. یعنې په دې توګه تاسې کولی شئ هغه کاروباري خلک کولی شي چې ډېر هوسا واوسي. لکه یو دا کس دی کمیشن کار دی، ما ورته لیکلي دي ګورئ تاسې لیدلی شئ د بیخي ډېر شیان ماته راستولی دي. یعنې دی په هغه خپل براډکاسټ ګروپ کې شیان پورته کوي، هغه ماته راځي او زه بیرته که څه کوم شی زما خوښ شي یا زه ورته واستوم، هغه زه بیرته دته په شخصي کې استوم یا یې بیرته ریپلی ورته کوم، بیا دی پر هغه باندې ماته جواب راکوي. دا رقم ډېر خلک دي، دا رقم لکه دا یو کس چې اوس ما تاسو ته وښوی دا دی بل نفر دی. ګوري داسې نرخونه راځي د کریم لرم، بپلام، میرسیپ، یعنې هر څه چې دی نوشته کړي خپل براډکاسټ ګروپ ته اپلوډ کړي، هغه په ډایرکټ توګه باندې زما و شخصي واتساپ ته راځي. نو دا یوه نوې طریقه وه په واتساپ کې چې د کاروباري خلکو لپاره ډېره هوسایي ده او ډېره ښه او پرمختللې طریقه ده. نو هیله ده چې تاسې هم ګټه ورڅخه پورته کړئ او له خپل ملګرو سره دا ویډیو شریکه کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.